حاجي سمرقند کوم چې په سیمه کې په بابو حاجي مشهور دی وای د ځوانۍ نیمه برخه یې په خیبر پل کې تیره کړې او د ملک خدمت یې کړی وای چې خیبر پل کې د فوټبال یو ښه کلاړي و خو چې کله د 65 جنگ اعلان وشو نو لکه د نور ځواکونو دوی هم جنگ ته ولېږل او هغه جنگ یې وګاټه او د جنگ په دوران کې یوه خپه هم ماته شوې وه خپله کیسه څه داسې کوي سمرقند منامه ده او په بابو حاجي باندې مشهور یم د لنډي کوتل 1962 کې برتی شوم په خیبر پل کې بیا 63 ټریننګ وکړ او بیا د خیبر پل د شینواري نټې لاړم 5 سال جنگ لاړو چې جنگ لاړو جنگ مونږ کامیاب کو ووم گاټه او بیا په خام کې ماته شو مونږ چې جنگ نه راغلو کنه مونږ ته دا تقمیم میلاو چې جنگ د لړۍ کامیابی 77 نه چې مونږ په پنشن باندې راووتو نو رادلی مونږ تر اوسه پورې چا هیچا پوښتنه ونه کړه زه غازي یم کوم په دغه ملک کې زموږ ذمہوار خلک دي په کار ده چې زموږ پوښتنه وکړه د بابو حاجي زوی حاجي سید علي بیا وایي پلار یې د ملک خدمت په څیر اوس د خدای مخلوق خدمت ته عمله تړلې او هر وخت د خلکو په خدمت کې اخته وي بسم الله الرحمن الرحیم بابو حاجي زما والد صاحب دی چې نوکرۍ نه راووت تجارت یې شروع کړ کاروبار نو دیش کاله کاروبار وکړ دیش کاله کاروبار نه پس اوس سماجي کارکون دی د خلکو خدمت کا د عوامو په لنډي کوتل شیخ ملخیل کو د مړي د ژوندي د دیرو دنیا خدمت یې وکړو خپل کارم پکې کا قبرونو کې کار کا او دنیا خدمت یې وکړو او ښه خدمت یې د خلکو وکړو الله رضا سمرقند عرف حاجي بابو کمانډنټ خیبر پل او نورو لوړ رتبه چارواکو څخه ډیر ګیلمن دی وای د ریټایر کېدو نه وروسته هیڅ تپوس نه دی کړی او وای کمانډنټ خیبر پل دوی سره په فلاحي کارونو کې مرسته وکړي وای یو ټیو ویلې کنسته تر څو نور خلکو ته اوبه ورکړي خو بجلی د نشټوالي له امله نشي کولای خلکو ته اوبه ورکړي کمانډنټ خیبر پل او نور لوړ رتبه چارواکي باید ټیو ویل لپاره د سولر سیستم بندوبست وکړي هغوی به تل شکرګزار وي